سلامونه ستړي مشئ په ارزو کې د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د کچې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي چې په دغه هیواد کې 3.7 میلیون ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي او له دې ډلې نږدې 1 میلیون ماشومان په شدید حاد او په ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ اخته دي. تاج الدین ایوالي ټینګار کوي چې له روغتیایي عوارضو سره د سخت حاد خوارځواکۍ پیښې په تیر کال کې د ورته مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر او د یوې کویټي شرکت اجرایوي رئیس په لیدنه کې د هیواد پر اوسني وضعیت او د سوداګرۍ او پانګونې برخه کې پر شته ظرفیتونو غږېدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغه لیدنه کې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د تګ راتګ پر اسانتیا او په افغانستان کې د پانګونې له شته فرصتونو څخه پر ګټنې هم ټینګار کړی دی. په یو بل خبر کې د دغه شرکت رئیس د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ له وزیر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت لومړي سیاسي رئیس شعیب بریالي او په مالیزیا کې د افغانستان د سفارت سرپرست نقیب الله احمدي د دغه هیواد د تخنیکي همکاریو برنامې له رئیس سره کتلي دي. په مالیزیا کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې په دغه کتنه کې د روزنیزو برنامو او د نظرونو د تبادلې له لارې د دواړو هیوادونو د مسؤلانو ظرفیت په لوړېدو او د سیاسي خبرو اترو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو په تخنیکي برخو کې د همکاریو په دوام هیله څرګنده کړې ده او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. د هرات د بندخونې مسؤلین په دغه ولایت کې د خوشي کېدو بهیر له پیل او د 515 تنو له عفو خبر ورکوي. د هرات زندان د ښوونې او روزنې آمر سیف العمر هروي وایي چې د زمري د 40مې په مناسبت دغه بهیر پیل شوی او تر اوسه د میرمنو په ګډون 286 بندیان خوشي شوي دي. د نوموړي په خبره د زندانیانو د خوشي کېدو بهیر د قضیو تر څېړلو او د قانوني پړاوونو تر بشپړولو وروسته ترسره شوی او زندانیان د حبس په موده کې د دیني او عصري زده کړو ترڅنګ تخنیکي او حرفوي زده کړې هم کړي دي. د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو په تهران کې په یوه کتنه کې په هرمز تنګي کې په خوندي توګه د کښتیو چلولو پر بیا پیلولو خبرې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دغه کتنه کې د وړاندیز شوي چوکاټ په اړه چې پکې د هرمز تنګي له لارې د یوه ګډ لنډمهاله سمندري کوریډور جوړېدل، له ماینونو څخه د دې لارې د پاکولو په موخه د ګډې پروژې پلي کېدل او د هرمز تنګي د راتلونکي ادارې لپاره د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو دوام شامل دي خبرې شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې د ایران او عمان ترمنځ هوکړه د هرمز تنګي د بیرته پرانیستلو په توګه نه ده. د پاکستان په یوه روغتون کې اورلګېدنې د لږ تر لږه 15 نویو زیږېدلو ماشومانو ژوند واخیست. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دغه پیښه د روغتون د نویو زیږېدلو ماشومانو په څانګه کې شوې او 14 ماشومان په بشپړه توګه سوځېدلي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا اورلګېدنه کابو شوې او د پیښې د لامل په اړه څېړنې روانې دي. په فرانسه کې د چټکو بادونو رالوتو له امله نږدې 40 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه پیښه د فرانسې په سیویل کې په یوه کلي کې شوې او شاوخوا 300 کورونو ته یې هم زیانونه اړولي دي. د دغه پیښې له امله د دغه سیمې ټول میشت کسان له دغه ځایه وتلي دي. د خبرونو پای له ملتیا مو مننه.